دا په کیلیفورنیا کې د افغاني کلتوري ټولنې لخوا د ټولنې د وګړو لپاره یو اختریز ماښامې جوړ شوی چې د یو بل ترڅنګ یو څو شیبې رنګینې کړي او د اختر خوشحالۍ په ګډه سره ولمانځي. د نیکه مرغانن ماښام ډېر ملګري سره راټول یو، له ډېرو دوستانو سره مو ډېر وخت بعد ولیدل، نو دغه زموږ لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې یو بل سره مکاتبه وشولو او ډېر خوند مو ترې واخیسته. انجینر ننګیلی زما وطندارم دی او د پروګرام جوړونکو تر مخه د دې بنډار مقصد په ټولنه کې د اختریزو میلو او بنډارونو رواج ژوندي ساتل دي، کوم چې د امریکې په مصروفه ژوند کې په عامو حالاتو کې مشکل وي چې دومره شمېر خلک په یو ځای راټول شي. همیشه کلتوري ټولنې کوشش کړی دی چې خپل افغانان راټول کړي. موږ هڅه کړې ده چې د اخترونو پروګرامونه، نور ملي پروګرامونه چې زموږ د استقلال ورځې دي، ګریجویشن سریمنۍ دي، د ماشومانو د تقریر مقابلې دي، دا موږ همیشه نیولي دي. یو ځل بیا د ټول نه ډېره زیاته مننه کومه د میلمنو نه چې راغلی، دا پروګرام هم ښایسته کړلو. په دې موقع ګډون کوونکو د افغاني خوراک او موسیقۍ خوندونه واخیستل. دوی دا رنګي پروګرامونه د خپل کلتور او د وطن یاد ساتلو لپاره ګټور ګڼي. د نن ماښام د پروګرام یوه ښکلا دا هم وه چې موږ د خپلو مشرانو او کشرانو ترڅنګ د اختر دغه ورځ ولمانځله. افغاني خوراک مو وخوړل او د افغاني موسیقۍ مو خوند واخیست. همدغه زموږ د افغاني کلتور یوه برخه ده، کومه به چې موږ او تاسې په شریکه په دغې بهرني ملکونو کې ژوندی ساتو. د سمندر غاړه ده، مالګینې اوبه دي. ګډونوال هیله لري چې همدارنګ پروګرامونو له لارې دوی کولی شي چې د خپل ځوان کول داسې تربیت وکړي چې په راتلونکي کې هغې هم دغه رنګ خپل کلتور ژوندی وساتي. دغه نوي ځوانان دلته چې راغونډ شوي دي، دوی داسې فکر کوي چې دوی افغانستان اکثر ونه دی لیدلی. دوی فکر کوي چې موږ په افغانستان کې دا یو وړوکی دغه د څو شیبو دپاره افغانستان دلته راغلی دی، یا دوی افغانستان ته تللي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې دغه خلک، موږ دغه مشران، دغه سپین ږیري، دغه د پوخ عمر خلک، دغه یو میراث دی، دغه یو امانت دی. موږ د خپل ځان نه بل کل ته، بل نسل ته دا انتقالوو. د نن ماښام دا پروګرام په شمالي کیلیفورنیا کې د افغاني کلتوري ټولنې د هغو پروګرامونو د لړۍ یوه برخه ده کوم چې هر کال د ټولنې لخوا د خپلو خلکو لپاره د وطن د خپلواکۍ او کلتور په اړه نیولې کیږي. راشد خټک، وایس اف امریکا، دیوا، سټاکټن.